راځئ نن زه تاسو په دې غریب او مالدار مایند سیټ باندې پوي کوم. غریب او مالدار څنګه مایند سیټ لري؟ ګوره دا ټول دنیا کې چې کوم مالدار خلک دي دا د غربت نه وتلي دي. دا ذاتی مالدار زیات نه دي. ډیر کم فیصدي خلک پکې ذاتی مالدار دي. نو ټول د غربت نه وتلي. په دنیا کې بهترین مالدار خلک چې صحیح نه لکه سټیو جاب د غریبی نه وتلی، بیل ګیټ، بزاس، دا ټول د غربت نه وتلي دي او دې ته رسیدل. راځي زه تاسو اوس مایند سیټ باندې اصلي خبره ده. غریب مایند سیټ څنګه وي؟ غریب چې څه پیسې ګټي خپل په خواهشات یې بربادوي. څه چې شوقونه دي، څه چې دغه دي، ښه لباس اخلي او بس هماغه وخت کې چې څه ګټي ټول خپل هماغه وخت کې تباہ او برباد کوي. او مالدار څه کوي؟ کم ذهن چې مالداري هغه څه کوي؟ هغه سره چې دا کم پیسې راځي دا هغه ځان سره حد اقل 2%، 3%، 15% پیسې ځان سره ساتي او یو 15% ټول مصرفوي. دغه 15% په وخت او زمان زیاتی 10,000 15,000 هر څومره چې ساتي دا په وخت او زمان چې زیات شي اگر اخلي په یو بل ځکه ځان د خاطر یو بل کاروبار جوړي. دا هغه نه مرته پیسې راځي. کله چې هغه پیسې راځي او هغه ځان سره ذخیره کوي، اماغه پیسې راغلي په بل ځکه یو کاروبار بل داسې زیاتېږي په وخت او زمان. که تاسو فکر کوئ چې په یکو تنها به زبا ځان نه بزنسمن جوړ کم او ځان د خاطر غټ کارخانه او شرکتونه جوړ کم، په ځان لبان نه کیږي. سلو یو شی به اضافه کوي ځان د خاطر په دغه طریقې باندې زیاتېږي او دغه ته بزنس مایند سیټ وایي. دې ته مایند سیټ نه ویل کیږي چې اول نه داخله به زیاتې پیسې لري. د انویسټمنټ مایند سیټ ولري. او د زمونږ خلک چې د انویسټمنټ نوم واوري داسې ورته ښکاري چې همدغه سټیو جاب، جیف بزاس دا خلک ول زین ته راځي. د انویسټمنټ کول شي موږ نه. انویسټمنټ دی ته وایي چې دغه 10,000 روپۍ دی وساتلې په 10,000 روپۍ باندې ځان د خاطر یو بل کراچي خلاص کړه او یو بل څوک په ودراو او هغه ته یو دا کار ماته وکړه. صرف ته دغه مدیریت وکړه. دغه ته انویسټمنټ ویل کیږي. انویسټمنټ خدا نه دی چې تاسو رښتیا باندې هغه ګرافونه وینئ، چارټس وینئ، هغه د ټریډینګ لانګ ټرم انویسټمنټ S&P 500 دا وینئ. هغه نه دی ځان لا. هر څه چې کوي هغه ته انویسټمنټ